پښتنو مشران امن په جرګو راولي، د کاغذ تبر یې د جوړ او پرې لرګي ماتوي، او چې بدامني وي نو د دوی کاروبار ښه روان وي. چې بدامني وي نو د دوی کاروبار ښه روان وي. یو څو سړي دي بس په دې باندې روزي ماتوي. پنجاب ګیس هم د بجلی له پښتنو یوړې، د باچا خان ستړی د ټولې په اوبو یوړې. انګار دې راوړو د هیرو غره کې دې ولوګاوه، د غره هیرې دې اوس په شکل د هیرو یوړې. خیامه کلي کې ډېر وخت شو په نظر نه راځې، د بدامنۍ هوا په لور د تورو غرو یوړې. نیک هیلې سلامونه احترامات مې ومنئ مینوالو، منم چې روغ جوړ به یو او راته خوشحال به یو. ډېرې مودې بعده مو خیام صاحب سره ملاقات وسه. خیام صاحب نه به خواږه خواږه شعرونه اورو، خو هغه نه مخکې موږ مینوالو ته خیام صاحب څه پیغام ورکوي؟ انګر صاحب یو جهان مننه، الله دې خوشحال لره. زه ټول ادبي ملګري که شاعران دي که ادب سره شوق لرونکي خلک دي، ټولو ته اول د کم اختر مبارکي ورکوم. هیله لرم چې ټول به خوشحالي او اختر به یې په خوشحالي سره تېر کړی وي. او هغې نه بعد تاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې موږ ته مو ټیم راکړ، ملاقات موقع مو راکړله او خپلو سامعینو سره خپلو مینوالو سره مو مخامخ کړلو، ځکه چې ډېر ټیم اوس د ادب محفلونو نه موږ راکاټ یو، نو تاسو په ذریعې سره به موږ بیا ډېر ټیم نه بعد خپلو ملګرو سره لیدل کتل وکړو. الله مو خوشحال لره. خیام صاحب د دویم کتاب مبارکي درکو، معصوم احساس. ډېر خوشحال شوم چې خبر شوم چې دویم کتاب دې چاپ شوی ده. ډېر مبارکي درکو او د نوي کتاب نه به موږ مینوالو ته خپل خواږه خواږه شعرونه ډالۍ کوي. ښه انګار صاحب له کلام نه مخکې زه خپلو ملګرو ته دا پیغام ورکوم چې مطالعه دې کوي، اشعار دې ګوري. اشعار چې کوم دي که نه په هر فیلډ چې سړي ته په فایدې باندې وردرومي، لکه نن سبا اقبال صغیر صاحب کتاب چاپ سلی ده، انور شاه صاحب چاپ ته، سردار ویال صاحب چاپ څه په دغه یو څو میاشتو چې که نه، نو ټول ملګرو ته پکار دي چې کتابونه واخلي او سټډي وکړي، ځکه چې شاعري چې کومه ده که نه دغسې سنجیده شاعرانو والا شاعري ډېر خوند کوي، سړي په علم چې اضافه ورسره کېږي او شاعري سړي ته خامخا پکار ده چې کتابونه مطالعه وکړي. شعر ده چې ذهن مې بند دی چې د سواد د ماکه چا وکړله، دا خو جومات دی په جومات د ماکه چا وکړله. مننه جی. او دا په رام رام د دماکا چلو طالب کړی وي، دا په رام رام د دماکا چلو طالب کړی وي، دا په لمانځه او په قرات دماکا چا وکړله. مننه جی. دا په رام رام د دماکا چلو طالب کړی وي، دا په لمانځه او په قرات دماکا چا وکړله. او د امن ناوه په سرو وینو کې سره ولې کړه، د امن ناوه په سرو وینو کې سره ولې کړه، د وسایلو په بارات دماکه چا وکړله. مننه جی. او پښتنې پیغلې ځوانانو سره کېنولې، پښتنې پیغلې ځوانانو سره کېنولې، د پښتنو په روایات دماکه چا وکړله. او مننه جی. داسې شعر لیکي لکه چاته چې کنځلې کوي، داسې شعر لیکي لکه چاته چې کنځلې کوي، د شاعر ځوان په احساسات دماکه چا وکړله. او مننه جی. او آخري مقطع شعر ده چې دا چې امن ته کوله مشوره خیامه، دا چې امن ته کوله مشوره خیامه، د دې سړو په ملاقات دماکه چا وکړله. دا چې امن ته، مننه جی، دا چې امن ته کوله مشوره خیامه، د دې سړو په ملاقات دماکه چا وکړله. او دا یو غزل دی د حمید وزیر صاحب او وصیف وزیر صاحب ته ډالۍ چې زړه شي قرار چې تا ته وګوري، زړه شي قرار چې تا ته وګوري، یاره دستا یار چې تا ته وګوري. او ای د شهید ځوان تصویره مړه دې کړه، ای د شهید ځوان تصویره مړه دې کړه، ژاړي په بار بار چې تا ته وګوري. او مننه جی. او تا به څنګه پیژنې چې څوک یې ته، تا به څنګه پیژنې چې څوک یې ته، چېرته کې کفار چې تا ته وګوري. او یخ کری اشنا زما د زړه مرغه، یخ کری اشنا زما د زړه مرغه، ورکشي لکه تار چې تا ته وګوري. مننه جی. یخ کری اشنا زما د زړه مرغه، ورکشي لکه تار چې تا ته وګوري. او پرېږده ونه شي خپل سبق وایه، پرېږده ونه شي خپل سبق وایه، مړ به دې شي پلار چې تا ته وګوري. مننه جی. پرېږده ونه شي خپل سبق وایه، مړ به دې شي پلار چې تا ته وګوري. او یاره په خیام باندې وجدان راشي، یاره په خیام باندې وجدان راشي، ولیکي اشعار چې تا ته وګوري. یاره په خیام باندې وجدان راشي، ولیکي اشعار چې تا ته وګوري. انګر صاحب تاسو یو جهان مننه، الله مو خوشحال لره. شعر ده چې دا شعر دی سعود بهی ته کانی صاحب ته ډالۍ چې کچه دښمن مو دی له پیغلو مو بنګړي ماتوي، کچه دښمن مو دی
له پیغلو مو بنګړي ماتوي، ځوانان مو نیسي او په پښو کې یازغي ماتوي. او مننه جي. اول شپونکې اخري او وروسته په رمې لګیا شي. اول شپونکې اخري او وروسته په رمې لګیا شي. اوس لیوان نشته دي، رمې مو اوس سړي ماتوي. اول شپونکې اخري، مشران اخري که نه مړیږي. اول شپونکې اخري او وروسته په رمې لګیا شي. اوس لیوان نشته دي، رمې مو اوس سړي ماتوي. او د پښتنو مشران امن په جرګو راولي. د پښتنو مشران امن په جرګو راولي. د کاغذ تبرې د جوړ او پرې لرګي ماتوي. د پښتنو مشران امن په جرګو راولي. د کاغذ تبرې د جوړ او پرې لرګي ماتوي. او چې بدامني وي نو د دوی کاروبار ښه روان وي. چې بدامني وي نو د دوی کاروبار ښه روان وي. یو څو سړي دي بس په دې باندې روزي ماتوي. چې بدامني وي نو د دوی کاروبار ښه روان وي. یو څو سړي دي بس په دې باندې روزي ماتوي. او دا چې ګل د ګلاب لاس کې دی او ګوري ورته، دا چې ګل د ګلاب لاس کې دی او ګوري ورته، دا پرې وسواس د ګلاب ګل غوندې لالي ماتوي. مننه جي. او خیامه بیا په پښتنو جوړ د ماکه شوې ده. خیامه بیا په پښتنو جوړ د ماکه شوې ده. دا چې ګودر کې پیغلې ژاړي او منګي ماتوي. خیامه بیا په پښتنو جوړ د ماکه شوې ده. دا چې ګودر کې پیغلې ژاړي او منګي ماتوي. یو جهان مننه. الله مو خوشحال لره.